السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 83 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2142 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په جنوبي افریقا او برطانیه کې د کرونا وایرس د نوي شکل د دریافت کېدو نه پس پاکستان، سعودي عرب او عمان ته خپل پروازونه بند کړي دي. بل اړخ ته د برطانیې نه پاکستان ته د مسافرو په داخله باندې پابندي لګولې شوې ده. د جرمني د دواسازي کمپنۍ بایوټیک شریک بانی د کرونا وایرس د نوي قسم د ویکسینو په 6 هفتو کې د تیارولو دعوه کړې ده. پی ډی ایم په مردان کې د طاقت مظاهره کړې ده. لویه جلسه یې منعقد کړه. جلسیام ته د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز او د اپوزیشن جماعتونو نورو مشرانو وینا کړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ګراني ډیره سیوا شوې ده. د تنخوادارې طبقې په دې تنخواګانو کې ګزاره ممکنه نه ده. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان د توانایي د وزیر عمر ایوب سره په معاهده باندې دستخط وکړ. حکومت د سینټ انتخابات په اوپن بیلټ باندې د کولو د پاره په سپریم کورټ کې ریفرنس جمع کړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د جنوبي ریجن د ترقیاتي سکیمونو په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. شبلی پراز ویلي دي چې د حکومت خلاف د تحریک چلونکو خلاف په خپله تحریک وچلېده. آرمی چیف په کنټرول لاین باندې په اولنو مورچو باندې د تعیناتو ځوانانو سره ملاقاتونه وکړه. پاکستان د بھارت سینیر سفارتکار دفتر خارجه ته را وبل او په کنټرول لاین باندې د بھارت د طرف نه د سیز فایرز په خلاف ورزو ورته سخت احتجاج وکړ. د مردان نه د جمعیت علماء اسلام د پخوانی امینه مولانا شجاع الملک نه پس د جمعیت علماء اسلام پخوانی صوبایي امیر او پخوانی سینیټر مولانا ګل نصیب خان هم د مولانا محمد خان شیرانی د بیان حمایت کړی دی. حکومت زمیندارو ته د ډي پی سره په بورۍ باندې ورکړی شوي د 1,000 روپو د سبسډي فیصله واپس واخیسته. په ډبګرۍ کې د وژلې شوو 3 کسانو مړي د دې رشته دارو د پولیس تانې مخې ته کېښود او زبردست احتجاج یې وکړ. د ملکه ترنم نورجهان شلمه کلیزه په شان و شوکت سره ونمانځلې شوه.
په افغانستان کې د پری اینڈ پیر الیکشن سربراه یوسف راشد ووژلی شو. په جرمني کې د مسلمانانو د یو جماعت نائب امام ووژلی شو. په پیرس کې د یو سړي په ډزو باندې 3 پولیسوالا مړه شو. په نیوزیلینډ کې د اولنی کرکټ ټیسټ میچ نه شاداب خان هم بهر شو. په نیوزیلینډ کې د پاکستان انپټ بیټسمن بابر اعظم د پټ کېدو دپاره په ټینس بال باندې د بیټینګ پریکټس سلسله شروع کړې ده. په T20 کرکټ کې محمد حفیظ ټول بیټسمنان وروستو پرېښول. په خیبر پښتونخوا کې د یخنۍ په لهر کې لا هیڅ کمی نه دی راغلی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. کرونا وایرس په 13 غنټو کې په ملک کې 83 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په 13 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2142 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په 13 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 15621 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو ټسټونو شمیره 4,62,281 ته رسیدلې ده. د جرمني د دواسازې کمپنۍ بایوټیک شریک بانی انګور ساهین د فایزر کمپنۍ په شراکت سره د کرونا وایرس د نوي قسم د ویکسینو په 6 هفتو کې د تیارولو دعوه کړې ده. بل اړخ ته پاکستان په جنوبي افریقا او برطانیه کې د کرونا وایرس د نوي قسم د دریافت کېدو د خطرې پیش نظر سعودي عرب او عمان ته خپل پروازونه معطل کړي دي. دغه رنګې د برطانیې د مسافرو داخله پاکستان ته بند کړې شوې ده. PDM په مردان کې د قوت زبردسته مظاهره کړې ده. لویه جلسه یې منعقده کړه. دغه جلسه عام ته د PDM مرکزی صدر د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز او د اپوزیشن جماعتونو مشرانو وینا کړې ده. په دې موقع باندې مولانا فضل الرحمن وی چې د عوامو د سمندر په ذریعه به اسلام آباد د ګند نه صفا کوو. د زیاته کړه چې مونږ ځان سره عوام ملګري کړي دي او د ناجایزه حکومت د ختمولو دپاره مو د جهاد بیرغ اوچت کړی دی. د په دې موقع باندې په حکومت باندې بد ټکونه وکړه. د وی چې مونږ به د هغې پورې په آرام نه کینو درڅو پورې چې دا حکومت ختم شوی نه وي. دې نه مخکې دی د مردان په جلسه کې د شرکت دپاره د شیرګړ نه په یو لوی جلوس کې مردان ته روان شو. د مردان جلسې ته د مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز هم وینا وکړه. دې د خپل تقریر شروع د پښتو د سوټکو نه وکړه. دې وی چې زه د میا محمد نواز شریف سلام مردانیانو ته د رارسولو دپاره مردان ته راغلی یم. دې په دې موقع باندې په مردان کې
په خپل شاندار استقبال کولو باندې د عوامي نیشنل پارټۍ د مرکزی سینیر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی، د مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین او د عوامي نیشنل پارټۍ د کارکونانو ستاینه وکړه. دې زیاته کړه چې قام را پاسېدلی دی او د نیازي حکومت نور د پاتې کېدو نه دی. دې د حکومت په کردار باندې بد ټکونه وکړه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ګراني ډیره سیوا شوې ده او د تنخوادارو خلکو په دې تنخواګانو کې ګزاره ګرانه شوې ده. دا خبره د پولیس د پاسینګ آوټ پریډ په موقع باندې تقریب ته د وینا په دوران کې کړې ده. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان د توانایي د وفاقي وزیر عمر ایوب سره په معاهده باندې دستخط کړی دی. د په دې موقع باندې وویل چې د کارکردګۍ د ښودو وخت راغلی دی. زیاته کړه چې د کومو وزارتونو کارکردګي خراب وي هغه به جرمانه کولی شي. بل طرف ته حکومت د سینټ انتخابات په اوپن بیلټ د کولو په لړ کې ریفرنس په سپریم کورټ کې جمع کړ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوبي ریجن د ترقیاتي سکیمونو او د عوامو د مسلو په حواله باندې د اعلی سطحې اجلاس صدارت کړی دی. د زیاته کړه چې اوس به په دې لړ کې هر میاشت د هر ریجن ځان له اجلاس کولی شي. د زیاته کړه چې په دغه اجلاسونو کې به د ام پی ایز او د انتظامیې د افسرانو شرکت لازمي وي. د وی چې څلور ریجن دي د هر ریجن به هر میاشت ځان له اجلاس کیږي. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز ویلي دي چې د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک چلونکو خلاف په خپله احتجاجي تحریک وچلېده. مولانا فضل الرحمن ته د خپلې پارټۍ مشرانو د غضب ډکې سترګې راواړولې. په مولانا فضل الرحمن باندې خپل داو راولټه شو. آرمي چیف جنرال قمر باجوا د کنټرول لاین دوره وکړه. د په دې موقع باندې په اولنو مورچو باندې د تعیناتو پوځي ځوانانو سره میلاو شو. د په دې موقع باندې ځوانانو ته پردن شاباش وي او دادې ورکړه. بل اړخ ته پاکستان سینیر بھارتي سفارتکار دفتر خارجه ته راوبله او په کنټرول لاین باندې د بھارتي پوځ د طرف نه د سیز فایر په خلاف ورزو ورته زبردست احتجاج وکړ. د مردان نه د جمعیت علماء اسلام د پخوانی ایم این ای او د پخوانی صوبایي جنرال سیکرټري مولانا شجاع الملک نه پس د جمعیت علماء اسلام پخوانی سینیټر او پخوانی صوبایي امیر مولانا ګل نصیب خان هم د مولانا محمد خان شیرانی د بیان حمایت کړی دی. حکومت زمیندارو ته د ډي پی سرې په بورۍ باندې د ورکړی شوي 1,000 روپو سبسډي فیصله واپس اخیستې ده. د پېښور په ډبګرۍ کې د وژلای شوو 3 کسانو مړي د دې رشته دارو د پولیس تانې مخې ته کېښود او زبردست احتجاج یې پرې وکړ. وروستو مشتعل مظاهرین د مشرانو په یقین دهانۍ باندې منتشر شو. په افغانستان کې د پری اینڈ پیر الیکشن سربراه یوسف راشد نامعلومو کسانو ووژه. په جرمني کې د مسلمانانو د یو جومات 20 کلنه نائب امام ووژلی شو. دا جومات پاکستانی تارکین وطن ځان له جوړ کړی دی. په پیرس کې د کورنۍ جګړې په دوران کې یو سړي ډزې وکړې او 3 پولیسوالۍ ووژل. د فلم د مشهورې ګلوکارې ملکه ترنم نورجهان شلمه کلیزه په شان و شوکت او جوش و جذبه سره ونمانځلی شوه. ملکه ترنم نورجهان 20 کاله مخکې په دې ورځ باندې حق رسېدلی وه. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. په نیوزیلینډ کې د بابر اعظم او امام الحق نه پس په T20 کرکټ سیریز کې د پاکستانی ټیم قیادت کوونکی شاداب خان هم د اولنی ټیسټ میچ نه بهر شوی دی. بل اړخ ته بابر اعظم د فټنس دپاره په ټینس بال باندې د بیټینګ پریکټس شروع کړی دی. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم بیټسمین محمد حفیظ په T20 کرکټ کې ټول بیټسمینان وروستو پریښي دي.
د په 415 رنزونو جوړولو باندې د بھارت مشهور بیټسمین راهول دویم نمبر ته وشتی دی. او اوس ګورو د موسم حال. په خیبر پښتونخوا کې د یخنۍ په لهر کې لاسه کمی نه دی راغلی، په نور کې زور نشته. په اسمان باندې وخت په وخت باندې نری وریځې اوړي راوړي، د شپې زبردسته چنۍ پریوزي. د یخنۍ له کبله د تبو د یخنۍ وهلو او د سینې په مرضونو کې زیاتوالی راغلی دی. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.